کاری یزید نر و که ښځه و؟ هغه به بیا وروسته زه درته ووایم چې څومره دغه یو څو سانتي یو څو متر هغه به بیا زه درته ووایم. اوس خبره دلته دا ده، تا پوښتنه وکړه چې یزید کافر و، موږ ته دې جواب راکړل. له دغه کافر سره د تا څلورم امام معصوم امام بیعت کړی ده. له کافر سره د یو معصوم امام بیعت کول روا دي که ناروا؟ خبره تا وکم کریم، تو مو ته ځواب نه راکو کنه، تو مو ته بلې د شی ته لوړې صحیح دی که مو ځواب مو ته موږ اهل سنت والجماعت یزید ته فاسق فاجر قاتل وایو، فاسق فاجر قاتل وایو. لیکن د تا په کتاب کې د تا څلورم امام ورسره بیعت کړی ده له یزید سره. ته څنګه یو چاته کافر وایي چې هغه امام دی بیعت ورسره کړی ده؟ اوس ته مو ته لږ ځواب راکړه کنه، مو خبرې ځواب راکړه چې یزید نر و که ښځه و؟ یزید نر و که ښځه و. اوس که مې د تا له کتاب نه درته ثابته کړه چې له اهل بیتو نه یې ښځه هم کړې ده، په هغې باندې یې بچي هم زېږولي وو، بیا به یې نر ومنې؟ خبره ته وکړم کری بله وکړه وکړې مهرباني. یزید ښځه و که نر و؟ مهرباني نه قربان، ما ته ځواب راکړه کنه کری. تو نه یو منټ خبره ته وکړم، ته لا یو هغه چې لایې صحیح دی کنه، سوره ګفټینګ د لګېږي مو ته وایي، زه درته وکړم صحیح دی که خو مو ته ځواب راکړه پوه شوې. مو ته پاته دی چې ته د لایو څه کوم یې که نه، دا ته خپل د سنیانو دپاره نه کوي چې لایي صحیح دی که ته خپل د هغه ګفټینګ پاره چې لایي صحیح دی. بیا چالو شوې بیا بټن در باندې ومه که نه. بابیلا یو منټ په دغه ځای کې سنو ما دا ګفت اوس بیا ګفټینګ ته راغلی و دی الله بنده. ما تا وویل چې یزید مسلمان و که ودې ویل چې نه یزید کافر و. ما یو کوچنۍ پوښتنه درنه وکړه چې د تا امام بیعت ورسره کړی، آیا د تا امام غلط کار کړی که یې ښه کار کړی ده؟ اوس خو جواب خو ما ته هم راکړه. داسې یزید نر و که ښځه و، هغه باندې به هم وروسته خبرې وکړو. خو کری ځای تو ځواب زه درکوم صحیح دی، مو ته یو بل ځواب راکړه. یزید ښه سړی و که ښه سړی نه و؟ د تا په کتاب کې خو ښه سړی معلومیږي ځکه تا امام ورسره بیعت کړی ده. د تا په کتاب کې، د ما په کتاب کې بد سړی ده، د ما په کتاب کې بد سړی ده. د تا په کتاب کې ښه سړی ده ځکه امام د بیعت ورسره کړی ده. ډز بد سړی و. د تا په کتاب کې ښه سړی ده. آیا مویا ته پاته نه و چې فاتح فجیر دی؟ آیا مویا ته پاته نه و چې دو فاتح فجیر سړی دی یزید؟ آیا مویا ته پاته نه و چې دو فاتح فجیر سړی دی یزید؟ د تا امام ته پته نه و چې دا فاسق و فاجر ده، ورتلل بیعت یې ورسره کول؟ آیا هغه ته پاته نه و چې دو فاتح فجیر و فلور وزبای و دا خبره خو دا اوس تا ته کوم. و دی الله بنده معرفت الامام. مسلمانانو دا خبره زه تاسو ته ښکاره کړم چې د دوی په کتاب کې به دا بعضې عام شیخ خو دلته پوهه لري، هغه خو پوهه لري په معلوماتو پسې ګرځېږي. اوس بیا تا ته زه د تا له کتاب نه قاري صاحب چې تر څو حواله پیدا کوې ما ته یو خبرې اجازه شته چې زه پوښتنه ترې وکړم؟ صبر وکړه دلبره صاحب. کری دغه او دلبره کری ته مو ته ځواب راکړه کنه کری، مو ته ځواب راکړه ویلې ونې غلی شوې. دلبره غوږ ونیسه، یو خبر ما سره که قاري صاحب ته حواله پیدا کوي تا ته خو مخکې خبر ته غوږ ونیسه. تپوس درنه کوم زه کریسه تپوس درنه کوم بیا ما ته دغه وکړه. تا مخکې وویله چې یزید نر و که ښځه که نه، زه اوس تا نه پوښتنه کوم ستاسو مهدي نر و که ښځه، خو تر اوسه پورې معلومات شته؟ معلومات هم نشته. زه ورته ځواب نه درکوم چې تو کریم ته ځواب نه وي راکړی. صحیح ده، صحیح دی کری. فاتح فجیر و یزید که نه و؟ اوس یې درکوم اوس لیک صبر یزید فاتح فجیر و که نه و؟ کتابو ته ما وځه فاتح دی نه ولې صبر غوږ ونیسه. فاتح و که نه و؟ جواب درکوم کری یو منټ کری ځواب
چپ نه ما کوم بوتا ما وزه کتابو ته نه موته ریل څنګه ریل د تاسو سم ریل را سپو شو کتابو می تابونه هغه د منیټرا میوټ ما لګاوه صحیح صبر مې بندوي اډمینانو سړی تو په ځان کې پیدا کړی سم خالص څنګه میک بان کا ته ځون ته څنګه سم مسلمانې ته مسلمانې الا موته غره کو زواب را کو مې بندوي مې باید الله بنده او غرق سی په پښتو نه پیږي ته به یزید څنګه یو منټ خبر موت زواب را وقت سيدي وقت يزيد انسان مثل يزيد سوق ملائكه وانسان تشي زركا زواب يزيد سوق ذا اللي خير انسان وخيرين وملائكه يزيد سوق واي فاجر انسان خو یو منټ خبره تا کوم یو منټ کاری یو منټ پلیز یو منټ ته څنګه یې شیا مسلمان غار کړل یو ملت وخت مزایا کوا ته کتاب نه مانی د غړ وایم چې شمو د مټکای وایم جواب راکا جواب نشره کا گیفټینګ ته نوځي غلې مولي سي کونټیا جواب راکا کونټیا چورا توهین تا خو ځنه کوم صحیح دی یو منټ زه مجبور شوم زه تاسو مجبور کوم مو ویل میوټ کاوه صحیح دی کا ته څنګه شیا دی چې ته هغه کافر یې صح او خدای قسم داسې کافر یې لکه ټرمپ سي کافر ده تو چې شمو کې مټکای وایم کونټیا ته بسره وغه پیګه ورکش افر ورکش وخايه د ایمان دی وخايه زبر ته ماته لک پریده زبر یو منټ خبر ته لري یو شی ماته راخص په یزید پسې خبرې کوي بالکل زه در سره منم چې یزید ظالم فاسق قاتل خدا په دې معنا نه چې حسین علیه السلام ته تکلیف رسولې ده زه چیلنج ور کوم له ټول مذهب نه دي داره ته ثابت کړه په صحیح سند سره چې یزید دی ویلي چې حسین علیه السلام په شهادت ورسوي بلکې د تا په کتابونو کې د حسین علیه السلام په قاتلینو چې اول لعنت ویلې د یزید ویلې الله اکبر د تا معصوم امام زین العابدین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده بالکل خالص موږ چې یزید ته ظالم جابر قاتل وایو هغه په مدینه المنوره باندې حمله کړې ده هغه په مکه المکرمه باندې حمله کړې ده او هغه د حسین علیه السلام قاتلین وته په سزا ورکولو کې زند کړی ده بالکل خالص خبره دلته دا په خلاصو غوګونو واوریا پس شي باندې عمر جان قربان دي سمننه الله دې ژوند او ژوندۍ کې برکتونه وکړي امين په ټول اسلامي تاریخ کې ماته دا ثابت کړی چې یزید د قران ته تحریف شوی کتاب ویلی بالکل خالص نشته دي یزید دومره قتلونه نه دي کړي لکه څومره چې د تاسو د رهبر سي ورته وایسته خامنه‌ای سي کړي دي په خدای قسم ک فرعون هم دومره قتلونه کړي لکه د تاسو د مصریانو سي کړي اسری فرعون رنگ بد ده اسری د نورو کوپارو په د قران عظیم شان کې وعید راغلی کدا قران امکان وای چې په دینن زمانہ کې را نازلېدلای کې امکان وای کې دا چې دغه ټول مصریان د دوی په د فرعون پولیس کې راوړي وای بالکل خالص دسه لیکن دا خبره باندې غازی دی روټي غازی صاحب کدی بل غازی صاحب کار څوکي قربانه کدي سم یزید مغتا مسلمانانو ته دی حسین علیه السلام په مقابل کې هیڅ هم نه ده بالکل هیڅ خو دی ټول دنیا روافض او شایعه بیا د یزید په مقابل کې راته هیڅ نه دي ظلم کړي د الله جل وعلا تورغلي د الله پوسو دی پوسو الله ترموږ عادل ذات ده الله ترموږ انتقام اخیستون کې ذات ده جنتون هم دی رب العالمین جل وعلا پلاس کې دي جهنمون هم دی رب العالمین جل وعلا پلاس کې دي په خپل ځان افسوس وکړي داسې نه چې په ورځ قیامت ته په مړو سترګو له جهنم نه ورته ګوري یزید په جنت کې نعمتونو کې او ته په جهنم کې پروت بالکل خالص مهندس
دا د الله جل وعلا کارونه دي. لوی ظالمان تیر سوي دي، لوی ظالمان تیر سوي دي. خو دلته مشکل څه شی ده؟ غازي صاحب محترم الله دې وکړي چې خفه نه سي. مشکل دلته څه شی ده؟ مشکل دا ده چې روافض خپل ناولی تاریخ غواړي چې پټ کړي په چا؟ په یزید باندې. موږ تاسو که خیال کړی پښتو کې یو متل ده، وایي دا پلانی دی ښه دا سپاک ده. دا سپاک پیژنئ؟ څه شي ته وایي قاري صاحب؟ دا سپاک تولیه ده، یعنی کله وخت کې چې څوک روټۍ وخوري بیا تولیه راواخلي لاس ورباندې صفا کړي، یا اودس وکړي لاس ورباندې صفا کړي، یا مخ پرې مینځي لاس ورباندې مخ ورباندې صفا کړي. دوی صفایي کارونه او تاریخ ټول دوی لړلی ده. صفایي په چا باندې کوي؟ په یزید باندې. په یزید باندې بالکل قاري صاحب. تو خو راسې زه دې له خپلو کتابونو خبر کړم. په ټول تاریخ کې امام حسین علیه السلام دا نه دی ویلي چې یزید په ما باندې ظلم وکړل، لیکن په کربلا کې امام حسین علیه السلام وایي دغه شی ووایي زه ووځلم دا مخکې چې دا چا وایي بیعت را سره کړی. بالکل قاري صاحب داسې ده. ما ډیر وخت کې دوی ته خپل کتابونه ښکاره کړي. مثلا دا کتاب د دوی قاري صاحب د محمد علي صاحب ته څوک یې مایک ولوګه؟ غازي جانان ستاسو سوال به جواب شي امید دی. الله مسپارم. محمد علي صاحب النور المبين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين. دا کتاب دا چا لیکلی؟ السید حسین الطالب لیکلی ده. په دې کتاب کې راځي چې امام حسین علیه السلام خپلو محبینو شهید کړل. چا؟ خپلو محبینو. خپلو محبینو شهید کړل. الله اکبر، لا اله الا الله. محبین څوک؟ تاسو خو یې یزید دښمنو، تاسو خو یې د یزید لښکرې دښمنانو. نو دا خو د کتاب وایي د تا سید وایي چې خپلو محبینو یې په شهادت ورسول. بیا د لوی مرجع ته پسې راسه، لوی مرجع څه شو؟ غازي صاحب لاړل، ما زه بې پوهه کړم. دلته تاسې وګورئ کتاب د الملحمة الحسینیه د کاشف الغطاء، د کاشف الغطاء. هغه څه وایي؟ هغه وایي چې امام حسین علیه السلام د شام خلقو نه ده شهید کړی، بلکې د کوفی خلقو شهید کړی، او د کوفی خلق د پلار شیعګان ول. بالکل قاري صاحب محترم. د چا شیعګان ول؟ د پلار شیعګان ول. نو دې اوس په یزید پسې بدورت وایي. په څه خاطر بدورت پسې وایي؟ اصلا کې دا د موږ بعضې د اهل سنت ملایان نه دي په ډېر احترام سره. د موږ بعضې د اهل سنت ملایان دا ټول عمر چې په حیض او په نفاس کې تیر کړی وي. حیض داسې ده او نفاس داسې ده او زکات داسې ده او سرسایه داسې ده، په دې کې تیر کړی. ته خپل هغه اصلي واقعي تاریخ ورته نه ده معلوم. بالکل که دوی هغه اصلي واقعي تاریخ، والله زه داسې د اهل سنت ملایان پیژنم د شیعو تاریخ په منبرونو باندې سنیانو ته بیانوي. الله اکبر. شیعه کله تاریخ لري؟ نه لري. دوی ته څه شی په مخه باندې ورغلي، بس همغه یې یو ځای کړي دي او همغه سره راټولي خلکو دي. خبرې کولی شم؟ وکړه. قاري صاحب محترم، دغه د لاندې ناست دي پکې دغه خلک دا تاسو کومې خبرې وکړي د دوی نه ما دغه خبرې اورېدل غوښتل. دوی ولې یېرېږي؟ لکه په ما تاسو ما ته خبره وکړه قاري صاحب، تاسو نه غوسه نه خفه کېږم که هر څه راته ووایي. دوی ته زه هم دغه وایم چې حقایق تاسو نه بیانوئ. لکه تاسو یزید په زه دوی ته وایم چې هغه قرآن شریف ته تعریف شده نه دی ویلی، په صحابه کرامو باندې لاندې نه دی. دا معنی په چې څوک دغه خبره کوي دا د چا له خولې نه چې دا خبره راوځي چې وایي یزید نه ده خمیني ښه ده. خمیني په دوی او د دوی په پلرونو باندې ښه ده، په یزید باندې نه ده ښه. دوی ته خپله د خمیني نامه چې تاسو د دلته کتابونه ښکاره کړي هر وخت کې چې وایي طلحه او زبیر چې جنتي صحابه دي، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها دا وایي تر خنزیر نم نجس دي.
استغفر الله العظیم. کتاب الطهاره کې زه همدغه ملایانو ته وایم په دا نامو ملایان چې په دې میډیا کې دي او په ټکي نه دي خبر، په ټکي تاریخ باندې نه دي خبر، دې ته وایم چې شرم وکړئ، دا مسلمانان مه دوکه کوئ. بی غیرتو په خپلو د ټرنو ساګانو باندې به ډارېږئ، بی غیرتو په دې پلیتو روحونو باندې به ډارېږئ. مرګ په خپله ورځ باندې راځي، په خپله نیټه راځي. مرګ په خپله ورځ باندې راځي، په خپله نیټه راځي. خمیني هغه لوی زندیق و خنزیر ول په دې ټول تاریخ د انسانیت کې نه ده تیر سوی. بالکل قاری صاحب محترم. هغه د رسول الله دومره توهین او سپکاوی کړی چې په ټول تاریخ کې یهود او نصارا او مشرکینو نه ده کړی. لیکن دی ملایانو ته زه وایم چې په ټکي نه یې خبر، میډیا ته مه راځه، بیا چې راځې بیا له الله نه وبېرېږه. ګوره رب ته به مخکې ودرېږي، الله ته به حساب ورکوې. دروغ څنګه وایې؟ دروغ څنګه وایې؟ هغه څوک چې په تحریف د قرآن دی عقیده لري، هغه څوک چې هغه د قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي، هغه څوک چې هغه درته وایي دا قرآن اصلي قرآن نه ده، په دې کې خلقو لاسوهانه کړي، تحریف کړی ده، ډیلیټ کړی ده، چینج کړی ده، تغییر کړی ده، ناقص کړی ده. هغه چاته څنګه په یو چا باندې وایي چې هغه ظلم به کړی وي، قتل به کړی وي، قاتل او ظالم به وي، په دې کې شک نشته. لیکن په هغه چا باندې څنګه دغسې یو څوک بهتر ګڼي چې هغه د تا په مکمل قرآن باندې باور نه لري. نسته دا په دې میډیا کې به د هر ملا باندې باور مه کوئ دوستانو، دا یاد وساتئ. ډېره مننه قاري صاحب محترمه، بس کوشش ما ولاندې پکې ناست دي، دغه مولان پکې لاندې ناست دي. په دې هر ملا په دې میډیا کې ستا باور باندې ونه کړي، په هر ملا مخامخ درته وایم، په دغه هر ملا چې په دې میډیا کې په لایفونو باندې راځي، ګوري باور ورباندې ونه کړي، ګوري خبردار باور ورباندې ونه کړي. چا چې واقعي مسأله نه درته بیانوله، د ملا نه به لرې ګرځوي. بالکل قاری صاحب. چا چې په میډیا کې یو تنظیم ته یوې ډلې ته زنده‌باد او مرده‌باد ویل، د دې ملا مسأله ونه ګوري، یوې نه مني. بالکل قاری صاحب محترم. د داسې ملا خبرې ته غوږ ونه نیسي چې هغه یو ډلې ته وایي چې دا د زنده‌باد وي، بلې ډلې ته وایي دا د مرده‌باد وي. داسې ملا خبره ونه ګوري او وایي نه اوري. السلام علیکم. بالکل قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب ډېر بخښنې سره چې تا خبرې کولې، نو د خبرو په منځ کې راځي بیا وایي په ډېرې بخښنې سره. دا کوم ادب او انسانیت ده؟ دا کوم ادب او انسانیت؟ د خبرې په منځ کې راځي بیا وایي په ډېرې بخښنې سره. کوسه دا سري وله، زه خپل کار دې کوم. قاری صاحب دا اوس ادب ده؟ دا اوس انسانیت ده؟ د خبرو په منځ کې به ټرت راودانګي بیا وایي په ډېرې بخښنې سره. بخښنه دې څه کوم؟ نو غازي جانه د زړه سره ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم، دین ده، دین به د دین په خوښه بیانوو، مسلمانانو د تنظیم په خوښه به نه بیانوو. بالکل قاری صاحب. دین د دین په خوښه به بیانوو، په دې به نه بیانوو چې د ما یو 5 فالوورز او 10 فالوورز زیات او کم سي. ګوري مسلمانانو، والله بالله ثم تالله، کمی کله وخت کې د الله جل وعلا د صحابه او دفاع د یو تنظیم دی ویل ډلې په خاطر درته وکړل چې د ما خبره ونه منئ، د ما خبره ونه منئ. پوه نه شوس په دې خبره، د ما خبره ونه منئ. دلته موږ ډېر خلک په دې میډیا کې ګورو، د ملایانو د اخوندانو په نامه دي او په ټکي نه دي خبر دي، په ټکي نه دي خبر. بالکل قاری صاحب. لیکن څه کوي؟ نن هم یو چا یو کوچنی کلیف راته راولېږل، یو ملا ده، کله دلته د موږ د لایفونو ته هم راځي، په ډېرې چالاکۍ سره مسلمان ته جواب نسي ورکولی. یارې په یو غر جینې ننوځي بیا په بله سوړه جینې ننوځي، یارې په یوه سوړه جینې ننوځي بیا په بله سوړه جینې ننوځي. ولې؟ څو ځلې مرګ راځي په ژوند کې مسلمانانو؟ یو ځلې قاری صاحب محترم. ما ته چې کومه مرمۍ لیکلی سوې ده یا کوم مرګ راته لیکلی سوي، تاسې نجات راکولی سي؟ نه قاری صاحب محترم.
ما ته چې د رب جل وعلا له طرفه کومه فیصله شوې چې په دې ورځ کې به یا په مرمۍ وځلی کېږي یا به په موټر وځلی کېږي یا به له اسمانه راخوسی کېږي یا به مرض درته راځي آیا ما ته څوک بیا له دې مرګ نه نجات راکولی شي؟ نه قاري صاحب محترم. دا دین به بیا په داسې جرأت او غیرت بیا بیانوي چې مرګ به دا کفن به د سوکا شاته داسې راواخلي له ځانه سره. دا دین بیانېدل ګډ ټوپوس کار نه ده. بالکل قاري صاحب. او بیا خاص کر د تاریخ بیانېدل بیا خاص کر د صحابه او دفاع کول د هر ټوپوس کار نه ده. هر ټوپوس دا کار نشي کولی. دا به کفن راواخلي نو سوکا به په دې کرسۍ کې د سره کېږدي یا به په ګاډي کې در سره کېږدي بیا به ووایي چې یا رب العالمین اوس مې د خپل پیغمبر د ناموس او د صحابه او دفاع کوم. دا کله کفنه بیرېدلې او داسې دې ورته کتل چې کفن بیا د دین دفاع بیا خدای پاماني ورسره وکړه. بیا فقط هلته کېنه ورته حیض دغسې ده نفاس دغسې ده استنجا دغسې کوي اودس دغسې کوي. بیا دا مسائل بیانوه. بیا خلقو ته په دروغ او تاریخ مه بیانوه. قربانه که موسم دا خبره مې کېدای چې بعضې خلکو ښه ونه لګي خو لیکن په دې کې یو درس پروت الله جل وعلا دې وکړي چې په دې درس باندې دوی پوهه سي او مسلمانانو دپاره باید حقیقي تاریخ واقعي تاریخ ځکه تاریخ یو داسې شی ده. تاریخ په دې کې یهودیانو لاسوهنه کړې ده، په دې کې نصاراو لاسوهنه کړې ده، په دې کې مجوسیانو لاسوهنه کړې ده. یهودیانو شی ورګډ کړي دي، مجوسیانو ورګډ کړي دي، بوذیینو ورګډ کړي دي، عیسویانو ورګډ کړي دي. بیا الحمدلله علماو د اسلام د اهل سنت والجماعت بیا ډېر تکلیفونه کړي دي، بیا یې دا چڼ کړي دي، بیا یې هغه درته ښودلي دي، بیا یې ویلي دي چې دا د هغه خلقو لاسوهنه ده، دا د هغه خلقو لاسوهنه ده. والله یو مولانا مې لیدل یو ورځ مولانا یې له ځانه سره لیکلی ده په خدای قسم د مجوسیانو تاریخي خلقو ته بیانول. نو خو زه خو حوصله نه لرم خو که ورپورته سوی وای لایف ته له دنه مې قمیص او پرتوګ دواړه په دې لایف کې ایستل چې او خدای دې غرق او تباه برباد کړه او په دا سترګو ړوند سي په یو شي سي نه یې خبر په تاریخ کې ولې خلقو ته بیانوي؟ ولې دروغ خلقو ته وایي؟ تاسې اوس وګورئ دغه خلق به د امام زین په د یزید پسې څومره خلق بد ورد وایي. ګوره موږ د یزید نه صفت کوو نه بد ورد پسې وایو. الله ته ورغلی الله دې حساب ورسره وکړي. او قتل یې کړی، فسق یې کړی، فجور یې کړی، ظلمونه یې کړي دي بلا شک. لیکن تاسې وګورئ زه تاسو ته د امام زین العابدین علیه السلام بیعت له یزید سره د دوی له کتابونه وښیم او دا دوی ته وایم چې دا تاسو در سره ولیکئ. دا د موږ اهل سنت والجماعت ته هم وایم. اعیان الشیعه دا د دوی د تاریخ معتبر کتاب ده. د دې اول جلده 98 صفحه ده. فانه بايعه يعني امام زين العابدين عليه السلام سيد محسن الامين دا د دوی کتاب ده. بل کتاب ته وګوره معرفة الإمام 15 جلده. ای دا ډیر لوی سړی ده دا معرفة الإمام والا. دا آية الله العلامة العالم الكبير والسيد آية الله بیا د دې په 15 جلد 255 صفحه کې څه شی وایي؟ وایي وبايعة إمام السجاد مع يزيد ثابت دا وی ثابت ده كبيعة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب مع أبي بكر. دا خوص دي ده كتابونه وای دي چا؟ دي ده كتابونه وای خو دي دي لعوامونه پټ کړي دي وای الا په یزید باندې لعنت وای الا په یزید لعنت وای. ها تسي لعنت ور باندې وای دا امام زين العابدين علیه السلام ولې لعنت ور باندې نه ده ویل؟ بالکل قاري صاحب. تسي ور باندې لعنت یا کافر ورته وایي. دا امام زین العابدین علیه السلام ولې ورته کافر نه دی ویلي؟ دا بیعت ولې ورسره کول؟ ایا له یو لعنتي انسان سره یا له یو کافر بل سره بیعت کول دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ ناروا دي.
دا بعضې ملګرو ته وخت ورکړي دوستانو د موږ په خپله خپرونه داسې نه وي چې بلې خواته لاړه سي. یهود ولې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.